السلام علیکم ګرانو خو ملګرو په دې هره چې روغ جوړ خوشاله وای زه یم سیدالله څنګه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلم ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې موږ څنګه کولی شو چې د موبایل نمبر څخه پرته د فیسبوک آیډي جوړه کړو ملګرو مخکې به موږ په یو موبایل نمبر باندې دوه یا درې آیډیګانې جوړولی شو خو اوس نشو کولی چې په یو نمبر باندې د یو څخه زیات آیډیګانې جوړې کړو نو د دې لپاره که تاسو سره د موبایل نمبر نه وي نو تاسو کولی شئ چې د موبایل نمبر او د همدارنګه د جیمیل پرته د فیسبوک آیډي جوړه کړئ داسې آیډي به وي چې بالکل تاسو څخه تاسو اوریجنل آیډي جوړوئ لکه په خپل موبایل نمبر باندې وي هم جیمیل باندې جوړوئ هماغه ډول آیډي به وي ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک آیډي جوړولو طریقه هم درښایم په دې طریقه کې همدارنګه ورسره خوا کې پرته د نمبر څخه د فیسبوک آیډي جوړولو طریقه هم درښایم ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم له هغو ملګرو څخه غوښتنه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوی راغلي دي مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ووهئ همدارنګه ورسره خوا کې چې کوم د ګنټۍ نښان راځي دا هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسېږي ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو ملګرو تاسو به د ټول نه اول راشئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ هر ډول براوزر چې مثلا زه کروم براوزر خلاصوم دلته په سرچ کې به تاسو ولیکئ چې 10 منټ مایل د کوم سر ته چې راغی ملګرو د لومړی اولنی ویب سایټ تاسو ته راځي دغه به راخلاص کړئ کله چې مو دلته کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو د ویب سایټ را خلاص شو اوس به لږ لاندې راشئ تاسو ته به یو جیمیل اکاونټ درکړي دلته ملګرو وینئ تاسو ته موږ ته دغه جیمیل اکاونټ راکړ ملګرو تاسو به په دې باندې یوازې کلیک وکړئ او دا به کاپي کړئ په دې ډول سره به سلیکټ آل کافي او چې کله مو کاپي کړم ملګرو اوس به راشئ فیسبوک به را خلاص کړئ کله مو چې ملګرو فیسبوک را خلاص کړ اوس ملګرو لاندې کریټ نیو فیسبوک اکاونټ په دې باندې کلیک وکړ نیکسټ آپشن باندې به کلیک وکړئ او اوس ملګرو ته فرست ټایم کې تاسو خپل لومړی نوم ولیکئ هر ډول نوم چې لیکئ مثلا زه لیکم چې شریف حسن تاسو چې هر ډول نوم ورته لیکئ ملګرو اوس به په نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ د زیږیدو نیټه ډیټ برث دا به ورته برابر کړئ او په نیکسټ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسو جینډر ورته انتخاب کړئ زه میل انتخابوم اوس ملګرو تاسو دلته د لاندې ښکاري ساین اپ وید مایل په دې آپشن تاسو کلیک وکړئ د لاندې یو اوس ملګرو تاسو د قسمه خپل جیمیل اکاونټ دا به کټ کم تاسو به همغه جیمیل اکاونټ تاسو کاپي کړئ دغه به دلته پیسټ کړئ کوم چې دغه ویب سایټ څخه راواخیست د په پیسټ کې ملګرو دلته اوس په نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ اوس ملګرو تاسو دلته خپل یو پاسورډ انتخاب کړئ هغه پاسورډ چې تاسو نه به هیر نه وي اوریجنل پاسورډ به تاسو انتخاب کړئ او په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ ملګرو دا د آیډي جوړیږي دا د برابر شو آیډي جوړه شو اوس تاسو په ساین ان باندې کلیک وکړئ پاسورډ به سیو کړئ د ملګرو پاسورډ سیو شو اوس په اوکې آپشن باندې کلیک وکړئ یو سکرین شاټ به زه ترې واخلم ملګرو کله چې تاسو دا اوس به کنفرم وید کوډ په دې کوډ باندې کنفرمیشن کوډ ملګرو تاسو غواړئ اوس به همغه ویب سایټ ته تاسو دوباره راشئ ملګرو دلته اوس هغه کوډ تاسو ته راغلی وي لږ لاندې چې کله راغلی ملګرو تاسو دلته وینئ چې دلته موږ ته د فیسبوک کنفرمیشن کوډ راغلی دی 224005 دا به تاسو کافي کړئ چې کله مو کافي کړئ ملګرو دا به تاسو راواخلئ دلته به یې پیسټ کړئ په دې ځای کې کله مو چې پیسټ کړئ ملګرو په کنفرم باندې به اوکې وکړئ اوس ملګرو دا به لږ کنفرم وغواړي یور اکاونټ هاز بین کنفرمډ دا یعنې ملګرو دا د آیډي جوړه شوه برابره شوه اوس به سکایپ باندې خپل د پروفایل انځور او کور پوټ ور زیاتولی شئ ملګرو دا دی تاسو په خپله لیدلی شئ چې آیډي جوړه شوه برابره شوه تاسو وینئ دغه همغه پروفایل دی چې جوړ شو تاسو ملګرو په خپله لیدلی شئ چې زموږ آیډي دا دی جوړه شوه برابره شوه شریف حسن په نوم تاسو وینئ ملګرو بالکل ملګرو که تاسو څخه بیا هم دغه آیډي بند شي کنفرمیشن کوډ غواړي پاسورډ څخه چې هماغه ویب سایټ ته ورځئ تاسو ته به خپل کوډ تللی وي ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک او شیر کړئ مننه ښه وخت او ښې شیبې ولرئ